السلام علیکم. زمونږ یو ګران دوست پوښتنه کړې وه چې مونږ ته بلډ ترانسفیوژن پروسیجر مونږ ته ووایاست چې کوم پروسیجر ورته کېږي په اوله کې. بعد له هغه نه چې مونږ کله بلډ ترانسفیوژن کوو د دې لپاره مونږ اول د پیشنټ او د ډونر بلډ ګروپونه سره تشخیص کوو که چیرې هغه سیم ټو سیم وي. نو بعد له هغه نه کراس میچینګ ورته کېږي. کراس میچینګ په دوه ډوله دی، یو میجر دی یو ماینر دی. دغه دواړه طریقې به ورته اجرا کېږي. بعد له هغه نه که چیرې نیګیټیو وي ریزلټ، بعد له هغه نه بیا بلډ ترانسفیوژن ورته کېږي، او که چیرې پازیټیو وي یا انکمفورټیبل وي بیا نو نه کېږي، ورته بلډ ترانسفیوژن نه کېږي. د دې لپاره یو د پروټین طریقه ده، یو سلاین فاز دی، او یو ار ټي امیډیټ دی یا انکوبیشن دی. په اوله کې راځو دوه ټیوبونه، یو کې ام لیکو یو کې ان لیکو. په ان ټیوب کې تقریبا 50 مایکرونه سیروم د مریض او 50 مایکرونه آر بي سي د یا هول بلډ د ډونر، دا سره ښه مکس کوو. او په ان ټیوب کې برعکس بیا سیروم د ډونر او آر بي سي د پیشنټ دا ورسره ګډوو، مکس کوو یې. دا دواړه چې ښه مکس کړه دا اخلو سنټرفیوژ کې ږدو یې تقریبا د څو دقیقو لپاره د 3400 اراوند پر منټ باندې. بعد له هغه نه چې کله سنټرفیوژ شو، بعد له هغه نه ګورو د اګلوټینیشن ګورو، ښه مکس کوو دواړه ټیوبونه. که چیرې اګلوټینیشن یې کړی وي نو بس دلته طریقه سټاپ کوو، نو کراس میچینګ یا ترانسفیوژن مریض ته نه کېږي، ولې چې دا پازیټیو شو. او که چیرې ریاکشن نه و کړی نو هغه نه وروسته بیا ترانسفیوژن ورته بیا دومره طریقې ته ځو. یا دوم طریقه د واټر باد طریقه ده چې انکوبیشن طریقه ده. همدغه سمپل هم چې سنټرفیوژ کړی ده دا د واټر باد کې ږدو تقریبا د 10 دقیقو لپاره په 30 درجې سانتیګراد کې. دا د 10 دقیقو لپاره ږدو. چې کله 10 دقیقې پوره سي، بعد 10 دقیقو نه دا سنټرفیوژ کوو یې او 100 دقیقو لپاره سنټرفیوژ کوو. سنټرفیوژ نه وروسته بیا دا ګورو چې ریاکشن لري او که نه لري، ښه یې مکس کوو. او که چیرې ریاکشن یې کړی وي نو دلته طریقه سټاپ کوو، یعنی بیا هم پازیټیو شو بلډ ترانسفیوژن نه کېږي پیشنټ لپاره. او که چیرې ریاکشن نه و کړی بیا ورته څه کېږي. بیا راځو که چیرې ریاکشن نه یې کړی نو دا دریم طریقې ته ځو چې هغه انټي هیومن ګلوبولین فاز یا کومس فاز ورته وایي، یا د کومس پروسیجر هغه ته ځو. دغه دواړه ټیوبونه چې کله اخیستې دي د دواړو کې نارمل سلاین اچوو تقریبا د 1500 ایم ال باندې. دا ښه مکس کوو سره دواړه ټیوبونه. چې کله ښه مکس کړه دا سنټرفیوژ کوو تقریبا د 100 دقیقو لپاره سنټرفیوژ کوو، 2-3 دقیقو لپاره. چې کله ښه سنټرفیوژ شو دا ټول واټر نارمل سلاین ورنه لرې کوو. چې لاندې کې کوم آر بي سي پاتې شو نو دې کې 2 ډراپه انټي هیومن ګلوبولین سیروم اچوو ورته. دا ښه مکس کوو. چې کومه مکس کړه دا سنټرفیوژ کې ږدو د 100 دقیقو لپاره ښه سنټرفیوژ کوو. سنټرفیوژ شو له هغه نه وروسته بیا دا سنټرفیوژ خلاص شو. اوس د دې ریاکشن ګورو. دا آخري طریقه ده، انټي هیومن ګلوبولین آخري طریقه ده چې انټي هیومن ګلوبولین تاسو پوهیږئ چې د شي لپاره استفاده کیږي. بیا یې مکس کوو، ګورو د دې ریاکشن ګورو، چې ریاکشن یې کړی وي نو بیا هم ټیسټ پازیټیو دی، یعنی چې نه کېږي بلډ ترانسفیوژن نه کېږي پیشنټ لپاره. او که چیرې ریاکشن یې کړی وي یعنی لکه بلډ ګروپ باندې ریاکشن نه یې کړی نو دا آخري مرحله ده. بیا پیشنټ کمفورټیبل دی، د ډونر کمفورټیبل دی د بلډ ترانسفیوژن لپاره، او مریض ته به ترانسفیوژن کېږي. ترانسفیوژن به تاسو خپله پوهیږئ چې کومه طریقه ده. دغه ډېره اسانه طریقه ده. که بیا هم کوم هر دوست پوښتنه سوال لري بیا کولی شي چې موږ سره شریک کړي. السلام علیکم.